السلام علیکم. څنګه چلی یارانو دوستانو؟ زمونږ د جومات استاد ما ته ویلو چې ما سره به هسپتال ته ځي، د ستا یو فین دی او هغه راته ویل چې ځان سره به خیاط راولې. او په لاره مې داسې نظاره ولیده چې د ولیبال پلیرانو سره چرګان لاس کړي، نو چې تاسو دا چرګان لوبوئ تاسو به خاوره ګیم وکړئ، په ګیم فوکس وکړئ. دغه مې لګینی که عالمانو پسې ناست هم نصیب غواړي، ښه که نه؟ دا وړې خبرې نه دي. خیر هسپتال ته خو راورسېدو او د مولوي صاحب ورور پروت و، ډایلیسس ورته شروع و. الله دې ولې روغ صحت ورکړي یار. سوچ مې کولو چې دا به څنګه ډاکټري، خو په سکرین یې د ګیلمن جانان تصویر پرېښی و. های 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 های، ډېر خوږ او قدردان انسان و، الله دې ښه ساتي. امین ثم امین. شکور صاحب د دیر واقعي ده چې ډېر ښه خلک دي، مهمان نواز، او زمونږ د مولوي صاحب یې ډېر قدر وکړو، د هغه ډېر زیات خیال ساتي، الله دې عزت وکړي. خیر ټایم خو نو خو بیا هم زمونږ مهمان نوازي وکړه، په مونږ یې چای وڅښله. په مونږ خو یې د کینټین چای وڅښله که نه، خو چای له باګرې ته راځي انشاءالله، سپیشل چای به راباندې څښم انشاءالله. یارانو څه دې نه وي خو چې روغ صحت دا څومره ښکلي ځوان دی، د ګردو بیمار دی، بس شکر وباسئ په خپل حالت. او زمونږ د استاد ورور ته سپیشل دعاګانې کوئ. دا ته وایم بل پارکینګ والے له به مې نه ورکولې. ښه قدر کوم چې اسدوه کماړي ته سپیشل تاسو را باندې ښه هغه صحیح ده. خدا بیا دې الله مه خرابو کاکیه. هاي پېښور یونیورسټي عزیز د خلکو آوټفټ، های 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 په لاره به مینوالو سلام کلام ریسپیکټ، الله دې ټول ښه ساتي یار. څومره هم چې را سره میلو شو که نه، ټول خو مې ویډیو کې را نه وسته، خیر خو خدای دې ټول ښه ساتي. بیا لاس کې د ګلبیلې په سټاپ موسټی وکړه، او دا هم د ملګري دوکان دی، دته مې سپیشل جوس تیار کړه، خپله مینه محبت پکې واچوه. ایډورټایزمنټ چاله نه کوم، خو یو څیز چې راله مزه راکړي یو ښه راباندې ولګي نو هغه کس پکې راولم. په وخت ځکه راپاڅېدم چې اوس استاد سره فایټ پاتې و، ځکه چې استاد یې وایي چې زه پیسې ورکوم، ما مخکې نه پیسې ورکړې، کیسه مې ختمه کړه. زما خبره وره دا بیا به بلې شپې د غږ هغه به ته ورکړې. زما تاسو پرېږدئ زه دې ما سره زمونږ کار نه نه زه سره زما کاته را که نه کاته نشته ده. زه چې ځو صحیح ناوخته کېږي ازه شنه لرم لارې ښه سلام دا مونږ داسې نه خیر. بس بیا کور لږ شانتې خوب او بیا مازدیګرې د سیند غاړه، های های، او بیا مې خپل جانان پکې لږ را زوم کړو. دا زما خوشحالي ده. څه دې مني چې په دغه یو سیکل د سیند غاړه او لږ شانتې سرور دا د ژوند اهم مزې دلته پرتې دي. الله دې زما د مزې نصیب کړي، امین ثم امین. دغه زما زندګي دغه ورځ وتېره شوه چې کور ته رالم، مور مې تنور په غاړه ولاړه وه، ګرمې ګرمې روټۍ پخولې، او بس الله م ښه ساته، ښه لاړم، بای.